الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ز معصوم شاه د محبت سادات بي ټولنې ګلاباد چورلکي لاړه خاټولو ملګرو ته هرکلی وایم. زمونږ دا نننۍ غونډه خصوصي غونډه ده. زمونږ ملګری حمزه صاحب چې مسافر دی کراچۍ کې وي، نن کراچۍ نه په چوټۍ راغلی دی، کلي ته راغلی دی. نو ملګري راغلي دي د هغوی په حجرې کې غونډ شوي وو او چورلکي کلي کې منجي خیال و میلاد کې. او نن 12 فروری د اتوار ورځ ده. د پروګرام باقاعده آغاز دپاره زه قاري غفران صاحب ته خواست کوم چې تلاوت کلام پاک سره د محفل باقاعده آغاز وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. الله پاک ته موږ ته قرآن پاک لوستو او په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. ملګرو دا محبت ساده ادبي ټولنه چې ده د 1 جنوري سن 1987 یعنی تقریبا 35 سال کېږي چې نن نه 35 سال مخکې زمونږ مشرانو دا بوټی لګولی و او په دې علاقې باندې ډېر لوی احسان کړی ده. او دې ټولنې په برکت ډېر ښه شاعران ډېر ښه لیکوال مخې ته راغلي دي. او ډاکټر وزیر شادان صاحب په دې خبره لیکنو باندې مجبور شولو چې د وادي زیړه پټیاله چې ده دا د کوهاټ د ادب درېمه برخه ده. نو که دا زه خو دا ویم او زه په دې خبرې فخر محسوسوم چې که دا تنظیم نه وی نو دا لیکوال به غریبان لیکوال خو به لیکله کولی خو دومره مخې ته به نه وی راغلی. او اوس خو چونکې د میډیا دور ده، هرې علاقې والا خلک چې دي هغوی خپل علاقې والا ویډیوز جوړوي، ویډیو اپلوډ کوي. او دا ښه خبره ده. موږ علاقې کې ډېر تکړه تکړه هلکان شته، داسې حمزه غوندې شته، نور ډېر ملګري دي چې کوشش کوي او دا ډېره ښه خبره ده. ویلې کوم خلک چې ماحول مطابق نه ایډجسټ کېږي بیا رسو پاتې کېږي. اوس میډیا دور ده نو دا میډیا نه فایده اخیستل پکار دی او دا خپل علاقې دا رنګ دا شاعري دا مزاج دا مخکې دنیا ته خیال پکار ده. نو د پروګرام خو تلاوت کلام پاک سره شروع شولو. زه اوس د محبت سادات بي ټولنې صدر خپل خوږ ملګری اشراق خټک صاحب ته خواست کوم چې یا د یو ښکلی غوندې نعت شریف ملګرو ته پیش کړي. اشراق خټک صاحب. الصلاة والسلام دا نبی سرور پونام، الصلاة والسلام دا نبی سرور پونام، بلے بلے دا مقام تلوی پی درود سلام، بلے بلے دا مقام تلوی پی درود سلام. رب جنا زول دے نمی څومره ښکلی دی، رب جنا زول دے نمی څومره ښکلی دی، وا عرش باندې لیکلی دی تلوي دا عروج په بام، عرش باندې لیکلی دی تلوي دا عروج په بام. الصلاة والسلام دا نبی سرور پونام، الصلاة والسلام دا نبی سرور پونام،
بلے بلے دا مقام تلوی پی درود سلام سمرا نیاز بند دا سمرا زیاد حسین دا سمرا نیاز بند دا سمرا زیاد حسین دا و داسی آوالند دا شوپی نبوت تمام داسی آوالند دا شوپی نبوت تمام الصلاة والسلام دا نبی سرور پنام الصلاة والسلام دا نبی سرور پنام بلے بلے دا مقام تلوی پی درود سلام دا اشراق شروع ندی دا سلام ندی دا اشراق شروع ندی دا سلام ندی ولری کورو ندی لری د یار کل کام لری کورو ندی لری د یار کل کام الصلاة والسلام دا نبی سرور پنام الصلاة والسلام دا نبی سرور پنام بلے بلے دا مقام تلوی پی درود سلام بلے بلے دا مقام تلوی پی درود سلام بلے بلے دا مقام تلوی پی درود سلام جزاک الله صلی الله علیه و آله وسلم. الله پاک ته موږ ټول ته د عمره او د حج سعادت نصیب کی او ان شاء الله چې د اشراق صاحب ولا د اخري شعر ولا ارمان چې یاره کورونه مولره دي ان شاء الله زړونه خو موجود دي. الله پاک ټول ملګری چې دی هغه خوږ او هغه پاک ځای ته ورسوي. ملګرو دا نن پروګرام چې دی د چا په اعزاز کې چې دی زمون خوږ ملګری حمزه صاحب کراچۍ نه راغلی دی ډېر ښه لیکوال دی. زه موقع مناسبت سره حمزه صاحب ته خواست کوم چې د مختصر الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي چې وطن نه چې بهار وي د وطن متعلق د وطن مینې متعلق څه محسوسوي. حمزه صاحب. ډېره زیاته مننه معصوم شاه صاحب بلنه دې راکړه. او بس موږ خو تقریبا چې کوم دا وخت کراچۍ کې تېرو او وطن نه چې لرې وو نو بس دا ده چې لکه نن سبا خو هغه حساب کتاب ولا مسافرین نشته دي چې سړی وایي اصل کې نن سبا خو سوشل میډیا دور ده چې بس یو ون کلیک باندې سړی مخامخ شي که نه نو هغه کمی هغه حساب کتاب خو موږ ته نه محسوسېږي او بل چې کوم ده مطلب هلته کې یاران دوستان داسې میلاو دي کلي لکې ډېر خلک دي نو هغه حساب کتاب نشته ده. بقي ادب لحاظ چې کوم ده هغه هلته کې ډېر کمزوری ده. نو معصوم شاه صاحب مخکې هم خبره کړې وه چې هلته کې داسې څه خپله ټولنه جوړه شي. دې ویډیو وسطت سره زه ناصر شاهین صاحب شولو یا د موږ ولا نوروز سدا صاحب دا د ټولنې نور ملګري دي هغو ته دغه خواست کوو پوه شو چې هلته کې ته داسې تنظیم څه داسې جوړه کړي بله ټولنه دې جوړه کړي خیر دی د هغې والا یو برانچ کولاو کړي چې هلته کې داسې جوړ شي نو دا په ډېره زیاته زبردسته خبره وي. دغه یې موږ له غوندې وړې خبرې دي دې باندې ته غور فکر وشي. دا نوروز سدا صاحب د موږ له ډېر اکټیو ملګری ده نو دا که څه حرکت وکړو که نه او انشاءالله دا به وشي خامخا. دې باندې به څه نه ته سټیپ اخلو هلته کې ما سره یو څو ځل رابطه کړې ده دا وشي خو ډېر زیاته مننه. حمزه بھائی ډېره مننه. زه ټیک ده چې زه کوارټ کې یم خو زه داسې یم چې روحاني طور پر تاسو سره کراچۍ کې یم. ما ویلی چې زه خپل عادت نه مجبوره یم زه هغو ملګرو سره رابطه ساتم هغوی ته مله چې تحریک ورکوم. اوس نوروز صاحب چې ده هغه اوس نن سبا له غوندې مصروف ته بهر تلو ول څه پروګرام کې ده نو دې وجه نه له غوندې هغه طرف ته توجه زیاته شوې ده. او ناصر صاحب چې ده هغه غریب الروزګار داسې ده چې هغه کې مصروفیات وي. خادم صاحب دا د ګلستان باندې والا دا اکټیو دا هلته کې مو ملګري ډېر دي لکه هغه نصیر قمر هلته کې دی عیسی سایل چې دی جبل والا چې دی هلته کې دی هغه عمر شباب د مندوڼو والا دی ډېر ښه شاعر او ډېر زبردست لکه ښه خلک هلته کې دي خو چونکې هلته کې زندګي لګو دی دی په مونږ په نسبت هلته تیزه ده مجبوریانې ډېرې دي که نه لرې لرې نو انشاءالله رو به هغه ملګري به هم فعال کېږي. موږ د تا هم خصوصي مننه کوو
چې موږ ته د وخت راکړلو د صدر صاحب په اجازت چې دی یو څو شعرونه به تاسو سره زه خپل شعر کوم. نوی غزل مې لیکلی دی، بخښنه غواړم که څه پکې داسې لږونې اخوا دېخوا وي. صدر صاحب چې هم جړه او هم جنګونه کوي، چې هم جړه او هم جنګونه کوي، څه عجیبه غوندې کارونه کوي. چې هم جړه او هم جنګونه کوي، څه عجیبه غوندې کارونه کوي، او تیر شوی وخت بیرته راغلی نه دی. تیر شوی وخت بیرته راغلی نه دی، بیا که څوک ډېر هم ارمانونه کوي. تیر شوی وخت بیرته راغلی نه دی، بیا که څوک ډېر هم ارمانونه کوي، او تیارې د دو خلکو په زړونو کې دي. تیارې د دو خلکو دا چې په ما او تا شکونه کوي. قاري صاحب تیارې د دو خلکو په زړونو کې دي، دا چې په ما او تا شکونه کوي، او سبا به دې شانتې دا چرته کیوي. سبا به دې شانتې دا او نن چې په کم حسن نازونه کوي. مونږ هم پرون ځوانان وو، نن داسې شولو نو داسې به حمزه ګله ته به مونږ غوندې ډېر زر بوډا شي. او دا چې نه ساري سبا به دې شانتې دا چرته کیوي، نن چې په کوم حسن نازونه کوي، او په زړه مې لیک شي زه یې ولیکمه. په زړه مې لیک شي زه یې ولیکمه، او ګنې قلم چرته لیکونه کوي. په زړه مې لیک شي زه یې ولیکمه، ګنې قلم چرته لیکونه کوي، او ازغي که ډېر شي څوک یې نه خوښوي. ازغي که ډېر شي څوک یې نه خوښوي، ګل که یو هم وي نو خوندونه کوي. ازغي که ډېر شي څوک یې نه خوښوي، ګل که یو هم وي نو خوندونه کوي، او معصومه یاره راشه چرته لاړې. معصومه چرته لاړې، او ما نه تپوس دی عالمونه کوي. معصومه وی معصومه یاره راشه چرته لاړې، ما نه تپوس دی عالمونه کوي، چې هم جړه او هم جنګونه کوي، څه عجیبه غوندې کارونه کوي. دا خو نوي شعرونه وو، دې سره زموږ دا نننۍ غونډه پای ته رسي. زه دعا کوم چې الله پاک دې ټول ملګري روغ موټ او په امن کې ساتي. ډېره مننه.